استاد جی دا جوړه خو ډېره ښکلې راوړله دا چا ده؟ پرېږده د دې نه قلار شه دا غالک راوړله جوړولو له خیال کوه کار روان نه کړې چېرته استاد جي چل خو راته ښه بس دا چل زده کوه ما ته ګوره ښه چې سبا له استاد شي هغه د اوبو هغه پرش ولا شی راوله استاد جي باندې کې خوبه ختمې شوي دي استاد جي اوبه ختمې شوي دي دا بیا ډک که ښه دا تشکیل خو نه دی استاد جي حبیبي دا اوس موږ چېرته روان یو؟ دا موږ روان یو تا چې د مشهور ټیلر خبره کړې وه دا رالابلو د دوبۍ نه یو شیخ راولېږله دا یو ګفت دی شیخ محمد بن شیخ زاید ماما عرف کلام لاله دا اوس وړو چې هغه ټیلر لا چې دا ماله اوس استري کړي او سبا دغه دی د پروګرام دی دا هغې له روان یم ښه دا چې دغه نږدې دوکان دی دا چې ورشه ټیلر دوکان دا یو دی او دا دی جي راځئ السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جی سرکار څه حکم دی زموږ لپاره څه خدمت کولی شو که دا ټوکې لږ په قلاره کړو سترګې پې دې راله وویستې صحیح ده استاد جي صحیح ده درځي تا ته پته چې په دې ډبي کې څه دي موږ درځیان یو څه نجومیان خو نه یو چې دی چې په دې ډبي کې څه دي ته لږ غړه شه دا شړینګۍ دي د ځان نه توکل له غړه کښېنه بیا داسې مذاق ونه کړې ته به نه پېژنې چې زه څوک یم پرېږده که نه سرکار خپل کار به کوې موږ چې څه کار له راغلي یو هغه کار وکړه پېژنم دې ولې دې نه پېژنم هغه وتکې اډکي چې ګنېرې خرڅی چپ شه خدای دې ځان نه پوه خو ولې ګاډ خراب دی خبره واوره دا کپړه ماله د دوبۍ نه شیخ بن زاید عرف ملنګ لاله رالېږله ښه تا له دوبۍ نه شیخ رالېږله زما د انډیا له شاهرخ خان رالېږله او اوس وایه همه شي خلک کېناستې ها سرکار حکم کوئ څه خدمت وکړو دا کپړه چې دا پریس کول غواړي پریس کول استري که استري دا کپړه ګوره خرابه نه کړې یعنې بیا به خیر نه وي ښه جو څوک ته به څوک یې ته موږ پېژنې چې موږ څوک یو ښه ښکلې به دې استري کړو ښه زبردست ده څونه پیسې غواړې در پکم خو چې ګوره کپړه درنه خرابه نه شي یعنې بیا به دې خیر نه وي ټیک ده سرکار د دې به زه د خپل ځان نه زیات حفاظت وکړم صحیح ده اوس مونږ ځو هلک ساعت بعد به راځو او ښه یې پریس کا صحیح ده ټیک ده جي شاګرده دا کورته به زه په خپل اصلي کړم دا سړي څه خطرناک غونته دي او ته لاړ شه هغه جوړې راوباسه استاد څلور کاله ما سره شاګردي کړله او ته کورته نشم استري کولی او ته زما په کار شک کې او زه دا نور کار پرېږدم زه درنه لاړم نه دا ته استري کړه او زه به لاړ شم او جوړې به راوباسم د دې جوړې سره به ډېر احتیاط وکړې چې خرابه درنه نه شي بس خورم ټول شي دې کورته په ځم داسې استري کوم که نه استري کوم نن که ده دا سړو دا جوړه صحیح استري کړه نن دله زه تنخوا سیوا کوم الو اشکو درځي نه درځم نو درځي ما اشک درځي ما ها صحیح ده ته صحیح شو ده صحیح ده بس درنه د کورتۍ ولا څه جواب ورکړو ورځمه چې د شاګرد معلومات وکړم چې کار یې کړی دی که نه دی شی بدلون په استاد راشي په غیر د مرګ مې نه پرېږدي شاګرده کار دې کړلی او داسې مې کړلی ټیک یې کوم که نه نه چې کور ته ځم داسې مې کړلی اوکې دی اوکې او استاد سره چیرې وړم نه چا خو لوسکلی دی څه ورځ له خپې چاپي کومه په دې ټایم کې خو ډېر تابعدار شوی هلکه کسان راله ښه ته مونږه کورته تیاره شوې ده که نه ده او جي هلک پې ډېر ځان کړول دی او ښه کوشش یې پې کړله او ښه زبردست یې دله استري کړله ښه ورګه چې زه چیک کړم ها نه هلکه دلته یې مه چیک کوه کور ته یې سره مې چیک کوې داسې مې داسې کړله چې بلکل اوکې دی اوکې ښه به مې خوښه صحیح ده نظر یې ته ګورم دا اوس چې چل کړی دی دا څنګه کپړې دي ډېره شاګرده دا دې څه چل کړلی استاد ولې ته ما وایي ملک صاحب تاسو خو ښه تعلیماته خلک یې دا خو نن سبا پیشن دی انډیا کې چې خوراخور په شان شعرونه جوړ کړي دا اشر پیشن دی که نه او پنجابیانو چې پینټونه ځای په ځای څیرې کړي او ټول ښکاري او دا خو نوی پیشن دی او ته دا وغونده دا نوی پیشن دی چې پته یې ولګي ها چې دا پیشن دی نو په دې دوکان کې چې کومې کپړې نورې پرتې دي نو هغه ټولې به اوس دغسې جوړه دا دې څه چل کړی دی دا دې په کمندان کې ور واړولو